پاکستان وایي د ترکیې له ناستې هرکلی کوو. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ترکیې استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې ناستې هرکلی کوي او د پرمختګ په تمه دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي له هاني پتمر سره په ټلیفوني خبرو کې په ترکیه کې د افغان سولې او بیا رغونې په تړاو له جوړېدونکو ناستې هرکلی کوي او تمه یې ښودلې چې د استانبول په ناسته کې له نوموړي سره وویني او تر هغه وروسته په پاکستان کې کوربتوب وکړي. ورته مهال د کابل د بهرنی چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې قریشي ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستانه د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان څخه ملاتړ کوي. د خبرپاڼې په بنسټ قریشي اتمر ته بلنه ورکړې چې د ترکیې له ناستې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړي. دغه ټلیفوني خبرې داسې مهال دي چې ناټو امریکا د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو هوډ کړی. ورته مهال امریکا د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د ترکیې په استانبول کې د یوې ناستې د رابللو وړاندیز هم کړی چې د طالبانو حکومت د استازو ترڅنګ د سیمې یو شمېر هیوادونه هم ورته بلل شوي. حکومت دې ناستې ته چمتووالی نیولی خو طالبان وایي تر څو چې بهرني پوځیان په افغانستان کې موجود وي د افغانستان په تړاو جوړېدونکی هیڅ کانفرانس کې برخه نه اخلي.